او اوس زما وار دی چې نڅا وکړم او خوله مې موچه شوې ده. اوس هم فکر وکړه تبګي جانې ډېر وخت لري د ټولو په مخ کې وړتیا نه وي چې د خپل زړه خبره وکړي. کوم څه چې دې غوښته راته ووایه همدلته یې ووایه. څه شی؟ زه در سره مینه لرم. رښتیا وایم دا ټولې سیالۍ همدلته پای ته رسوم. بس یو ځل ووایه چې زه در سره مینه لرم. تاسو نه زه مور جانه مې راځي. را دې شي که نه خواښې مې ده که نه پلار مې راځي. را دې شي خو سر مې دی که نه ترور مې راځي. مور مې ده که نه له هغې نه ولې وډار شم؟ دروفه زویه زه در سره مینه لرم. بړکي اوس خو ته پکې وار دی که نه چې نڅا وکړي مګر دا خو همدا اوس له ډاله ریک دي دا به بریالی شي او که نه؟ هو نو اسانه خو نه ده چې له شلو نه شلي نمرې واخلي. هر څوک خو بېهان لیورجان سره ځان نشي برابرولی. اخه نو اوس د بېهان لیورجان ستاینه بس که لاړ به شو دبکي ته او هغې ته به لږ جرات ورکړو. سمه ده؟ هو راځه چې ځو. تبکي ته تیاره یې؟ اوس تاسو وار دی خدای دې تاسې بریالي کړي. ژوندی دې تبکي مطلب یې دا دی بریالی اوسې ښې چارې. اخه تبکي ته که نه له سیالۍ نه ونه ډاره شې ښه ښایسته او د زړه له کومې نڅا وکړه او خوند واخله. ته باید ناکامه نه شې. سمه ده؟ هو که نه نو ګډوډي به وشي. ګډوډي؟ څنګه ګډوډي؟ اوهو د دې مطلب دا دی که د جلۍ ډله ناکامه شي نو زموږ نه خوښېږي. مګر تاسو خو د هلک له ډلې نه یې که نه؟ اوهو موږ دواړه د دې کور ناوېګانې یو او ته هم د دې کور ناوې کېږې او دا په دې معنا ده چې موږ درې واړه خویندې یو که نه؟ ته خو پوه شوې که نه؟ نو ځان چمتو که ښه؟ اوهو هغه بس همدا چې زما د خوښې سیډي راشي. ښه نو ستاسو سیډي چېرته ده؟ هغه عادتې سره دغه به همدا اوس راوړي. ښه سمه ده. شوبه دا ته څه کوې؟ اوهو وروره برګر خورم چې سره که که نه؟ دومره ډېر برګر یو ځای خوړلی شي؟ خوړلی نه شي نو هسې چټي ایستل ویږي. اوهو وروره هر ځل د اخیستو لپاره راتلی نه نو له همدې کبله خواړه ایسته چوې خواړه مې ایستل ویږي او پیسې غلطه خبره ده که نه؟ مور جان او پلار جان دې همداسې خوري کوم بل څوک دلدلي چې داسې وخوري. یوه شېبه کیرن ته خو برګر خوري که نه؟ نو له شوب نه یې واخله د ډېر اخیستې دي. زړه ته یې کېږي نو پرېږدی. نه د ډېر اخیستې دي هسې ایستل ویږي. یوه شېبه چې ایستل ویږي نو زه یې وخورم؟ هو نه یعنې په خوړو باندې خو پیسې تللي دي د هر چا چې وي که داسې وخوړل شي نو نه خوړه ایستل ویږي او نه هم پیسې. یوه شېبه خواړه هم زموږ دي او پیسې هم زموږ دي نو ته ولې اندېښنه کوې؟ اوس ستونزه نشته هر څومره چې غواړې ویې خوره. تاسو عجیبه انسان یې د دې لپاره چې خواړه مصرف نشي دا ماشوم وږی پرېږدئ. شوپه هر څومره چې غواړې ویې خوره او کله دې چې نس موړ شو نو ایسته یې واچوه. عجیبه ده که صبر وکړه زه دا بېرته ږدم شوبه چې وږی شوې نو له همدې ځایه واخله هېڅکله ایسته مه اچوه. سمه ده؟ پرېږده چې یو بل څوک یې خوري ورور جانه پوه شوې؟ هله نو نزدې موړ ته زه راشه. شوبه بیم په خوړو ځان چای کوي که نه؟ او خورې ته خو یې مه وایه همدا اوس مې ورور ډېرې خبرې وکړې. عادتي مورې درغلمه. شوبه دا د تبکي د سندرو سیډي ده ته ده کرن ته ورکه. سمه ده؟ او دا همغه ډي وي ډي ده چې 3 سندرې پکې یو ځای دي. هو ورکه که نه ښه هېر دې نه شي. اوس به یو بل برګر هم وخورم د تبکي خور نه ساته ډېر وخت پاتې.
کچپ خو مې هیر شو. انا جانې ما تاسو ویل کنه چې تب کې زمونږ د کور نوې ناوې ده که چېرې هغه وبایلي نو بیا خو زمونږ د کورانې نوم بدېږي کنه. خیر دی یو کار وکړه تب کې ته ډېرې نمرې ورکړه. خیر ده انا جانې ځکه خو زه وایم چې تب کې ته له 20 نمرو نه پوره 20 نمرې ورکړه. اوه همداسې وکړه. خیر دی جنګو منګو تاسو ما ته را زده کوئ. هر څوک چې ښه نڅا وکړي که نه ورته ښې نمرې ورکول کېږي. پوه شوئ دلته کومه دوکهبازي نه چلیږي. لاړې شئ هله. خو انا جانې په نڅا کې ډېر ستړی شوی یم. اوس به یو څه وخورم. بهانه وروره تا دلته کومه ډي وي ډي لیدلې؟ څراغ همدا ښه یې؟ شوبه ادیتی چې کومه ډي وي ډي درکړې وه هغه راکړه. هغه خو بهان ورور وخوړله. چې برګر کې کېږدي همداسې کېږي. ما خو برګر سره وخوړله. زما څه ګناه ده؟ یعنې مخکې له دې چې زه نڅا وکړم په دې سیالۍ کې ناکامه کېږم. سلام ملګرو هیله کوم غوږ ونیسئ. لکه څنګه چې تاسو ټول پوهېږئ چې نن د سیالۍ وروستی پړاو دی او د هلک ډله پوره 19 نمرې مخکې دي ملګرو. او که د جلۍ ډله غواړي ګټونکي شي نو په دې پړاو کې هغوی باید 20 نمرې واخلي که نه نو هغوی به ناکامه شي. د دوی له ډلې نه وروستی نڅا کوونکې چې هغه زموږ تبکیر سره ده. ورېنداره چېرته ده؟ چېرته ده؟ هلته ده. زما د ورېنداره پر ویاړ لاسونه وپړه کوئ. تاسو ناکامه شوئ نو دا مایک به ستاسو لاس کې وي. تاسو به سټیج ته راځئ او د ټولو په مخ کې به زما ورور ته د خپل زړه خبره کوئ. بیا وګورئ زما تبکي څنګه ټولو ته ماته ورکوي. خاطر دې چا پلوي کوي؟ اوه ستا خو 15 واړه ګوتې په غوړیو کې دي که نه؟ تبکي خو همداسې ده. بیا وګورئ تاسې ډېرې خبرې مه کوئ. بله زه ښه پوهېږم چې تاسې هم نه غواړئ چې زموږ تبکي وبایلي. زموږ د نوې ناوې لپاره لاسونه وپړه کوئ. هله ملګرو یوه شېبه ملګرو بخښنه غواړم یوه شېبه. ورېنداره مې نڅا نشي کولی.
کومه ډي وي ډي چې ورېنداره مې چمتو کړې وه زه همدا اوس خبره شوم چې هغه ماته شوې ده او هغه ډېره ځانګړې وه ځکه چې په هغې کې 4 یا 5 سندرې مکس شوې وې نو فکر نه کوم چې په دومره لږ وخت کې بیا یعنې موږ داسې فکر وکړو چې د هالنډ ډله ګټونکې شوه پونم جانې دا خو هماغه سندره ده که نه چې د دې خوښېږي د دې سندرې په اورېدو سره هغه خو یې نه پوهېږي چې څه کوي ځکه خو مې خورمنې کړې وه چې په دې سندرې کې نڅا مه کوه اوس خو سندره پیل شوې ده او تب کې نڅا کوي ای زما خدایه که دې سندرې کې د تل په څېر نڅا وکړي که نه نو خلک به څه فکر وکړي तू होगी 1 2 2 कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारीगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैण दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैण दी पूरा लंदन ठुमकदा که زما په زړه وای 200 نمرې مې ورکوله زموږ په کورنۍ کې هیڅوک هم داسې ښایسته نڅا نشي کولی تاسې بیخي سمه خبره وکړه رښتیا مورجانې زه تاسې ته شوې یم او خورجانې له هغې نه مې مننه وکړه د دوی له کبله داسې ګټونکي شوه دوی ستاسو د خوښې سندره لګولې وه خپل په ټیلیفون کې او خیا زما د خور د سندره ډي وي ډي ماته شوه او هغه نڅا نشي کولی او ناکامه به شي او خیا داسې کومه سندره شته چې د تبکي خور دې ډېره خوښه شي په کومه سندره کې چې هغه په خپله خوښه نڅا وکړي شو او یوه سندره شته چې د هغې په اورېدو تبکي خور ځان نشي ټینګولی مننه کوم ښاغلي ستونزه نشته خو ولیده که نه ستا د کامیابېدلو لپاره هماغه خپله پښه په تیږه ووهله زه ناکامه شوم که نه
بخښنه غواړم ښاغلیه نن تاسو زما له امله نن مې ستا یو بله څېره م ولیدله او د دې څېرې لپاره یو ځل خو څه اصل ځله ناکامي منم تبکي د دروف او تبکي جوړه څومره ښایسته ښکاري که نه خدای دې دوی تل له بدو سترګو وساتي کله چې ته ورسره یې نو هغوی ته کومه ستونزه نه پیدا کېږي هو رښتیا تا د تبکي لور لپاره څه راوړي به که نه هغه دې ورکړه تر اوسه نه هغه مې هلته پاس په کوټه کې ایښې ده زه یې اوس راوړم نو د سیالۍ پایله معلومه شوه او د انا جانې د قضاوت له مخې موږ ټول پوهېږو چې د ورېندارې له ښایسته په زړه پورې او زړه راښکونکې نڅا نه وروسته د نجلۍ ډله ګټونکې شوه زه لږه خفه یم خو د شرط له مخې ورور جانه تاسو باید د سټیج سر ته راشئ او ورېندار ته د خپل زړه خبره وکړئ نو هیله کوم زما ورور ته لاسونه وسره کوئ بړکي څنګه چې موږ غوښتل که نه بلکل هماسې وشو نن باید څنګه چې کېږي لیورجان د خپل زړه خبره وکړي نه تبکي هو نو دا په دې معنا ده چې مشره خوښي جانه نن هم نه پوهېږي چې د تبکي ژبه که نه بنده بنده کېږي دا چې د تبکي په اړه زه څه احساس لرم او زه د تبکي په اړه څه فکر کوم دا زه تاسو ټول ته نشم ویلی زه نن د سرسوتي مور د مجسمه غواړم چې تبکي ته د ډالۍ په توګه ورکړم تبکي خو هم زموږ کور ته د سرسوتي په څېره کې راځي که نه هغه داسې فکر لري چې هر ستونزې سره مقابله کولی شي داسې مینه لري چې ټوله کورنۍ بیرته سره یو ځای کولی شي او تر ټولو لویه خبره د هغې په خبرو کې هغه خوږوالی دی چې زموږ د سرسوتي مور په ژبه کې و تبکي سټیج ته راشه که نه زما زوی او زما ناوې ته اجازه مه ورکوه چې له یو بل نه بېل شي راځه که نه تبکي ټولو ته ووایه چې دا ستا په زړه کې څه احساس دی د دروف غږ راځي لکه چې تبکي د سټیج په سر غواړي چې د خپل زړه خبره ورته وکړي لیورجانه د تبکي خوله مه خلاصه وه که نه نو موږ ټول به تباه شو اوس څه وکړو تبکي ټولو ته ووایه که نه چې ستا په زړه کې زما لپاره څه دي له ما نه مخکې ښاغلی دروفه ته زما ټوله نړۍ یې زه تل ستاسو مینه واله وم ښاغلی دروفه ما الله ګرانه ستاسو خپرونه تل کتله او نن زه دلته او تاسو سره
او واده کوو چې دا مې په خوب کې هم نه ولید